د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی ع یا عین. ع یا عین د پښتو په تورو کې 28م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به ووایو. د کتاب 28م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د ع توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې له ښي لور نه شروع او بیا بیرته ښي خواته تاو شوی، دا راښیي چې ع توری داسې لیکل کیږي. د ع توري شکل مو وپېژانده. اوس د ع توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، ع توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، عینکې او ترې لاندې ساعت لیکل شوی دی. دا ګورئ، د عینکې په نوم کې یو ځلې د ع توری راغلی او د ساعت په کلمه کې هم یو ځلې د ع توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. ع د عینکې د کلمې په سر کې د لیکل شوي ع توري غږ دی، لکه عینکې. تاسې ووایئ عینکې، بیا ووایئ عینکې. د ساعت په کلمه کې د ع توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه ساعت، لکه دفاع، لکه عددونه، لکه اسعار، لکه جمع. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه عینکې. شاباس. اوس مو چې د ع د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د ع توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د ع توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم ع توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د عددونه په کلمه کې. دریم ع توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د اسعار په کلمه کې. څلورم ع توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د جمع په کلمه کې. اوس دا ګورئ، ع توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، عینکې او ترې لاندې ساعت لیکل شوی دی. دا ګورئ، د عینکې په کلمه کې یو ځلې د ع توری په سر کې د یلو توري سره تړلی راغلی دی. د ساعت په کلمه کې هم یو ځلې د ع توری په سر کې د تلو توري سره تړلی راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې عینکې رسم شوي دي. پوهیږئ چې عینکې یې ولې رسم کړي دي؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د عینکو انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د عینکو د کلمې لیکل یاد کړئ. د عینکې کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده. ع، یا، نا، کا، ی توري چې سره یو ځای شي نو عینکې لوستل کیږي. که ع، یا، نا، کا، ی توري پیوسته وویل شي نو عینکې کلمې ته غږ نږدې کیږي. دا ګورئ، د ساعت کلمه له 4 تورو نه جوړه شوې ده، ساعت. د عینکې او ساعت په کلمو کې مو د ع توري لیکل ولیدل. اوس به د ع توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د ع کارونه په جمله کې. ښه نو تاسو غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا عینکې دي. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوې دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د ع توري کارونه په سره رنګ روښانه شوې.
دا عینکې دي، دا عینکې تورې دي. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ما ته وښیئ. شاباس. په هر هغه ع توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته دوه ځلې د ع توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ ع توري پر سر ع توری ولیکئ چې د ع توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي. د ع د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د ع توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. په شنه چوکاټ کې وګورئ دلته جملې په تور رنګ او هر د ع توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ ویشت. په هر هغه ع توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر ع توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو ع توری د ساعت د کلمې په سر کې د ت توري سره یو ځای راغلی. بل ع توری هم د ساعت د کلمې په سر کې د ت له توري سره تړلی راغلی. دا ساعت دی. او دویمه جمله داسې ویل کیږي. ساعت بیل بیل ډولونه لري. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې دا ساعت دی لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه ساعت بیل بیل ډولونه لري د جملې په سر ولیکئ. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا عینکې دي. دا عینکې تورې دي. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر ع توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا عینکې تورې دي. دا عینکې دي. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل
تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما. د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یو کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د ع توری لیکل شوی دی. د دې هر یو ع توري د پاسه ع توری ولیکئ. کله مو چې هر ع توری ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هر یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا عینکې دي. دا عینکې تورې دي. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې ع توري تمرین وکړئ. د ع توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي ع توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا عینکې دي ولیکئ او په توره کرښه دا عینکې تورې دي ولیکئ. د ع توري یوازې شکل لیکو. د ع توري یوازې شکل لیکو. د ع توري په سر کې شکل لیکو. د ع توري په سر کې شکل لیکو. د ع توري په منځ کې شکل لیکو. د ع توري په پای کې شکل لیکو. د ع توري په پای کې شکل لیکو. دا عینکې تورې دي. دا عینکې دي. دا ساعت دی. ساعت بیل بیل ډولونه لري. د ع توري یوازې شکل لیکو. د ع توري په پای کې شکل لیکو. دا عینکې تورې دي. دا ساعت دی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د ع توري شکلونه لکه دفاع،
عددونه اسعار جمع یوازې داسې لیکل کیږي له نورو تورو سره ګډ په سر منځ او پای کې داسې لیکل کیږي کلمې مو زده کړې عینکې ساعت دفعه عددونه اسعار جمع توری بیل بیل ډولونه لري کارونه جمله ځایونه روښانه تمرین او داسې نور له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 20 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ